سلام کړه مور څوک دې په حق رسېږي زما مور او ورور مې کترې ورور مې په حق ورسېدل تاسو چېرته وئ زموږ مور لاندې پراته موږ پاس پراته زموږ ورور چې موږ سره پروت دی ستا زلزله چې له ډېر کوچنی و دومره ورور مو زلزله چې له زه چې راپاڅېدم ما د هغې ما ته آواز وکړ زما نوم مې آواز وکړ درګه پاڅېږه زه چې پاڅېدم ما منډه چې زلزلې چې داسې ښکته واردولو دا زه نه دا لاله خو خوږ ده بس هلک راغی خلاص کاکا کولی شي ځان راته معرفي کړي ولې نه شم کولی مهرباني محمد ادم خان دی لاندې څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم ښه تاسو خو راغلي وئ سهار وخت او پورته هماغې ساحې بانډو ته تللي وئ تقریبا 3-4 ساعته مزل له دې خوا نه او اوس هم دغه دی یو جسد هم را انتقال کو ستاسو د معلوماتو په اساس باندې به څومره تلفات شهیدان هلته به په ساحو کې شوي بانډه کې موږ په خپل لاس باندې راویسته اوس 14 مړي ښه یو کور نه د یو کور نه ښه او نور په نورو کورونو کې چې کوم دی په یو کور نه موږ ته اطلاع راغله چې 7 کسان په یو کور کې شهیدان دي په بل کې 6 کسان شهیدان دي داسې همداسې بانډه ټوله شهیدان شوي دي مقصد خو څوک پکې روغ نشته څه زخمیان څه شهیدان ښه نو تقریبا په ټوله کې ویلی شو چې څومره شهیدان به وي 50 نفر به د یوه بانډه کې د یو طرف کې ډېره مننه خیر اوسي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو مسلمانانو هیوادوالو ورونو وخت د امداد د کونړ زلزلې ځپلی زه سهار ته په خپله لاړم په 100 شهیدانو کې د 5 مړي راوتلي نور د خاورو لاندې پراته دي حاجي یعقوب راته تلیفون وکړ چې مولوي صاحب مړي بې کفن او بې غسلو ښخ کړله او لګې او بې غسلې ښخ او ټکې اوبه نشته دی په ساحه کې مؤمنانو وخت د مدد دی خپل ولس امداد وکړئ د الله عز وجل سره یو څه جمع کړئ دې وګل ته ځان ورسوئ مزار ته ځان ورسوئ ترې نور ته ځان ورسوئ پتنګ ترې باندې پورته د چکټ علاقه هغه ټوله تباه شوې ده ټول کورونه نسکون ماشومان او زنانه هېڅوک بچ شوي نه دي هغوی مړي پراته دي راشئ خپل مسلمانان راوباسئ هدیرې ته یې ورسوئ حق زما وطنه ملګرو اندرنشک ساحه ده ای وطندارانو چېرته یاستئ اوري تاسو ګورئ ملګرو چې په دې کور کې د انسانانو غږ نه راځي پیغام دا دی چې دا ساحې ټولې ویجاړې شوي دي دلته بزې چرګان د کاڼو لاندې شوي دي دا ساحې دومره تخریب شوي دي چې حد نه لري تاسو وګورئ چې دا زما د وطن کورونه دي او دا ټول په بشپړه معنا باندې ویجاړ شوي دي او خلک د دې سیمو نه یې کډه کړله خو تر اوسه پورې نړیوال موسسات رانغله یوازې یا الله رحم یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر ټکانونه زیات دي ملګرو یوازې چرګان دلته ګرځي او مالونه ګرځي خو تر اوسه پورې دغه د سپو غپا اورېدل کېږي تر اوسه پورې یوازې موسساتو والا چې راشي عکسونو دپاره راځي خو نور زما د ولس غږ څوک نه اوري د دغه کورونو والا کډې کل دي او تل دي دې سیمې ته تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي هغه غږ اوچتومه څه چې زما د ولس غږ دی کاریاب نه چاته ضرورت لري او نه د چا پورې اړه لرمه یوازې د ولس د قربانۍ لپاره راغلم او دغه کفن مې د دې سر نه مې تړلی دی او د دې ولس نه مې ټوله ځواني جار ده بېګا شپه ټوله شپه یې خومه اوس هم ټکانونه هم دوام لري پیغام دا دی چې ولس ته په واقعي معنا باندې کار وکوي زما ولس ډېر ځپل شوی دی یوازې دلته دا چرګان ژوند کوي انسانان له دې سیمې نه کډه شوي دي او لا به کډه کېږي او ځینې بند پاتې دي خو تر اوسه پورې یوه نړیواله موسسه رانغلله یوازې هماغلته عکسونه واخله او ایسته د هماغې ساحې نه لاړ شه وروره په واقعي معنا باندې زما د ولس کار وکوئ په واقعي معنا باندې د دې ولس غږ اوچت کوئ داسې نه ده چې تاسو راشئ د شهرت لپاره یو څو عکسونه واخلئ او بیا لاړ شئ ما له څوک په دې باندې پیسې نه راکوي خو پیغام مې دا دی چې د دې ولس
حقیقت اوچت کړم او دنیا ته وښایم چې وروره د ویډیوګانو لپاره مه راځئ زما ولس سره مرسته وکړئ مننه سلامونه ملګرو دا چې د خپل ولس خواته راغلی یم چې دلته ګڼ شمېر کورنۍ غړي شهیدان شو له دغه مشرانو سره یم ملګرو پیغام دا دی چې د دې حاجي صاحبانو به نظر اخلو حاجي صاحب دا چې اندرلچک تنګی دی که نه اندرلچک تنګی دی زه خو د څوکۍ یم او انشاءالله ستاسو غږ مې بس مننه ملګرو تاسو ګورئ چې حاجي صاحب تاسو معلومات ورکړئ زه خپل احساسات نشم کنټرولولی ډېر بېوزه یم استاده زه به خپل دغه ورکړم چې وروره ستاسې نه خو لاول دا ده چې یو جهان مننه چې زموږ نتیجه ته راورسېدله په دې سختو شرایطو کې زموږ تپوس راسې وکړه دا زموږ کومک او دغه دی د غونډ ولس او د قانونونو مې دغه یل او دغه د زما منطقه دغه دی چې دا کوم ولس موږ خدمت کړی دی کوم دغه کړی دی دا یو جهان مننه دی نور حالات تاسې په خپله یې ته یې وروره زموږ د څوکۍ دغه د مال او زندګي زموږ ورور دغه سیده وروره چې حالات ته په خپله ویل زموږ دغه زندګي به دغه شپه شي شهیدان عمر کړي دغه عمر کړي د یو کور کې څومره شهیدانو د یو کور کې د دوه شهیدانو شپږ شهیدان او لاندې دوه کسان لاندې زما د دې ولس او دغه چې زمونږ یو الله شته دی او نور باندې دا کاسې او باندې تل د منځ غونډه باندې خپل روانه او مشمانه هغه مثل د مال او د زندګي زمونږ د زندګي ورته په طرف خارف سره والله دی د تاسم کومه وګي والله د مقسم یو د غیبی مرسته وګي او خدای دا پتون او هغه باندې ور دی او خصوصي زما د دې انجنیرانو ورونه ډېر مننه چې وسم ټکان نه کیږي او دا ورونه او دا بچیان زمونږ راغلي او زمونږ خدمت له راغلي حاجي صاحب د دې نه موږ ډېره مننه خبرم تړلی دی او انشاءالله چې تاسو باندې بده ورځ راغله موږ هم تر شا ولاړي او موږ ټول سره ورونه یو او انشاءالله ستاسو دغه به کوو خو پیغام دا دی په نړیوالو مؤسساتو باندې په خیریه بنسټونو باندې په ملي تجارانو باندې دغه کومه تر اوسه پورې یادې سیمې ته د خوراک څه نه دي تللي زما ولس دومره بېچاره شوی دی چې تر اوسه پورې یادې سیمې ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې شوي نو ډېره مننه کوم دا چې دلته د مشرانو سره یم یوازې دلته دې کور ته پاتې دي چې د مالونه به تکي خو تر اوسه پورې یوه موسسه رانغلله چې زما د ولس سره لارې باندې د اوبو چاره نشته د هېڅ شي زموږ بستره ایسار ده کټونه ایسار دي مال ایسار ده خوراکي توکي ایسار دي خو تر اوسه پورې د دوی لپاره هیڅ د ژوند امکانات نه دي برابر یوازې هغې د عکسونو لپاره راځي د ویډیو کولو لپاره راځي خو لاندې عمل ته یي خو تر اوسه پورې یادې باندې ته څوک راونه ختل اوس هم ټکانونه خېږي تاسو دغه مالونه وګورئ چې دا مړه دي زنانه شهیدانې شوي دي ځوانان شهیدان شوي دي ماشومان شهیدان شوي دي خو یادې سیمې ته تر اوسه پورې نړیوالو مؤسساتو هېڅ توجه ونه کړله یوازې په هماغه لاندې سیمه کې دي ویډیو وکړه وروره دا د یو توهین په خاطر نه ویم تاسو کو واقعي د دې ټولنې هغه غږ پورته کوئ کو غواړئ چې زما ولس له دې کړاوه وژغورئ دغه کورونه تخریب شوي دي خو زما ولس ته باید دا په اساسي ډول باندې ورغول شي زما ماشومان چې دی بیرته په ښوونځیو کې شامل کړل شي ځکه چې د ماشومانو اعصاب د زلزلې ټکانونه ډېر کمزوري کړي دي خلک چې دی په یو وحشتناک حالات کې دي خو اوس هم دغه ټکان کېږي دا دویمه ورځ ده دلته د ولس سره یم د خپلو مشرانو سره مې یم خو پیغام مې دا دی چې زر تر زره نړیوال بنسټونه نړیوالې ادارې خیریه بنسټونه او هغه مشران چې موږ یې لرو باید زر تر زره یادې سیمې سره جدي توجه وکړي دلته تیاری راشي ځکه چې مالونه بند پاتې دي خلک بند پاتې دي تر څو یاده سیمه د یو بل ناورین څخه وژغورل شي مننه ملګرو دا چې اوس د باندې نه راښکته شلو او بیخي دومره دغه نه وو مګر راځه چاریا به وچه ډوډۍ وخورم بس خدای دې زما په ولس باندې رحم وکړي الله دې په افغانانو باندې په کونړیانو باندې خاص رحم وکړي ملګرو دغه دی بس ژوند چې دی دا وګوره څومره انسانان د دنیا نه لاړل خدای دې دیو ته جنتونه نصیب کړي او دا زموږ ستاسو د ټولو شریک غم او بس اوس هم خلک لګیا دي کار کوي مننه
جوس وڅښو. بس دی. سلامونه دوستانو. دا ماشوم هم د باندې نه راښکته کړو، اوس د اندرلچک باندې نه راښکته شلومه. پیغام دا دی ملګرو چې زمونږ ډېری ماشومان بند پاتې دي. هلته اوس هم د شدید زلزلې امکانات شته دی ځکه چې ټکانونه زیات دي. ماشومان هم راښکته کړو، اوس دا لاندې کلي ته ښکته کوو تر څو په اصطلاح ماشومان ښکته کړو چې ډېری کورنۍ هم بندې پاتې دي. ما ویل چې دا ماشومان ښکته کړم او تاسو ته وښایم چې په دې وخت کې همدردي پکار ده. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، دا چې زه او ملګري راغلي یو د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې ته تقریبا سهار 8:30 بجې روان شوي، اوس دا دی تقریبا څه کم 12:30 بجې دي. نو په دغه ساحه کې چې دی تقریبا موږ چې په کم کلو باندې راغلو، په هر کلي کې تر اوسه پورې 33 او 34 هغه مخکې ساحه کې تاسو ته مخکې ویډیو ما خپاره کړله، تقریبا ډله ییز قبر هلته جوړېدو چې 33 شهیدان پکې شوي. او اوس دا کومه ساحه کې چې ولاړ یو دا د اندرلچک تنګیبه ساحه ده. دغلته پورته به دغه تقریبا سوی چې 3.5 ساعته پیاده مزل دی او هغلته د ځایي خلک چې کله راغلي دي او دلته چې دا کوم هغه رارسېدلي وو زخمیان، د دې خلکو د خبرو په تایید باندې چې وایي تقریبا 1.5 مړي دلته بره په کلي کې پراته دي، هغه کلی بیخي ختم شوی دی. نو ستاسو د ټولو هیوادوالو څخه مه هیله دا ده چې کومې مرستندویي ادارې دي او په دغه وخت کې باید د دیوګل درې همدې ساحې ته راشي تر څو پورې چې دلته د امکانات بیخي ډېر زیات کم دي او دغه خلکو سره دغه کوم د ټیمونه دلته د مرستندویي ټیمونه را رسېدلي او نور ټیمونه هم راورسېږي تر څو دغه شته فاجعې ته یو حل لاره پیدا شي او حد اقل د خلکو سره مرسته وشي. موږ د دیوګل درې ته راغلي او دا د خلکو د هغه بار کلي نه 2 جنازې را روانې کړي او هغه پورته چې دغلته بانډې دي او دې بانډو کې ډېرې زیاتې زلزله شوې وه. بېګا دا خلک پورته ور روان دي د مرستې لپاره.